د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د 11 نړیوالو مؤسساتو لوړپوړي پلاوي پنجشیر ولایت ته سفر وکړ. د دې پلاوي مشري د انعامات مرکزي زون د دفتر رئیس میرمن انیت کوله چې موخه د پنجشیر د خلکو بنسټیزو اړتیاوو ته د ځواب ویلو لپاره د اړینو پروژو تشخیص او عملي کولو لپاره بحثونه وو. د پنجشیر والي حافظ محمد آغا حکیم وویل چې د پنجشیر خلک له وچکالۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا مهال زموږ لپاره ښه فرصت دی چې په کرهڼې، مالدارۍ، باغدارۍ او نورو برخو کې د نړیوالو مؤسساتو ملاتړ ولرو. یک ولایتی است که همیشه زیر تهدید حوادث طبیعی می باشد و زراعتی وجود ندارد که مشکلات مردم ما را حل بکنه، یا تو بازار و اقتصادی وجود ندارد که مشکلات مردم ما را حل بکنه، یا تو فابریکه ها و زمینه کار و زمینه تجارت در ولایت پنجشیر مساعد نمی باشد. به خاطر اینی مشکلاتی که ولایت پنجشیر دارد، ولایت پنجشیر با چالش های اقتصادی مواجه است. به خاطر رفع این مشکلات مردم مظلوم ما امروز میخواهیم که مشکلات ولایت پنجشیر را با شما شریک بسازیم. په غونډه کې د پنجشیر د سکتوري ادارو مسؤلینو د شاوخوا 100 پروژې ابتدایي معلومات نړیوال پلاوي سره شریک کړل چې دا پروژې د خلکو بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره اړینې ګڼل کیږي. پروژه‌های پیشنهادی را که ریاست محترم شاروالی پیشنهاد کردند، اعمار مسلخ معیاری است در ولسوالی رخه و ولسوالی 3 اول، اعمار یک باب دفنگاه زباله در مربوطات حوزه بازارک بالایی سریچه لندفیل، اعمار یک باب تصفیه خانه فاضلاب شهری است در ولسوالی رخه. ما در ظرف 1 سال که کار شروع کردم و تکمیل شد تا امروز هیچ حمایت نه از یونسکو و از هیچ نهاد بین‌المللی دریافت نکردیم. تقاضای ما است که سرمایه گذارایی که اینجا سرمایه گذاری کرده به خاطر که اینا ورشکست نشوند اینا را حمایت بکنه، به خصوص از این نهادهای بین‌المللی. جاهایی که در اثر جنگ‌های اخیر ممکن مواد منفجر ناشده و همچنان وجود مین باشه دوباره سروی نشده، ایره با همکارا که در بخش کار میکنن گپ زدیم. یک سروی که سالهای گذشته شده بود 95% از اراضی پنجشیر خالی از مهمات شدن و با کمک از اینها این مهمات برداشته شدن، اما در سالهای اخیر دوباره مهمات منفجر ناشده در سطح ولسوالی ها و در جاهای آسیب پذیر است وجود داره. د نړیوالو مؤسساتو استازو د یاد پروژو د پلي کولو لپاره د هر اړخیز ملاتړ ژمنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د خپلو مرستو کچه به زیاته کړي. Having said that, the other critical areas were supported in terms of strengthening early warning and surveillance for infectious diseases and outbreaks. Okay, as you are aware already, we have at least 8 teams, surveillance support teams, who are working with within the province to ensure that diseases and outbreaks alerts are picked up on time and will respond within 24 to 48 hours. That's our timeline, and we are implementing that more than 98%. To address some of needs actually in the province, hopefully in 2025. But of course, as Wafasa mentioned, it depends from the availability of funds, and we have a lot of challenges, of course, but we are doing our best to address and support the province and to serve the communities. یاده ناسته په داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر مشرې میرمن روزا تونبای و پنجشیر ته په خپل سفر کې په دې ولایت کې د هر اړخیزو پرمختګونو څخه د لیدنې وروسته ولایتي ادارې ته خپلو مرستو د زیاتېدو او د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو د هڅونې او دې ولایت ته د جلبولو ډاډ ورکړی و.